بیا هم پخیر راغلی که د منو زده کوونکو دریم درس کې نن زموږ تاسو درس دی توری یوځای کول. اول توری الف لام لام ه. له دغو تورو څخه جوړیږي د الله کلمه. ب نون دال ه. له دغو تورو څخه بنده جوړیږي. ت لام ه تله. ت واو لام ه ټول. ت پی واو ه نون ه. دغو تورو څخه جوړیږي پوهنه. س واو الف ب. د دغو تورو څخه د ثواب کلمه جوړیږي. یو ری بیا تکراروو. الف لام لام ه الله جل جلاله. ب نون دال ه بنده. ت لام ه تله. ت واو لام ټول. پ واو ه نون ه پوهنه. س واو الف ب ثواب. همدغه کلمې څو وارې په خپلو کتابچو کې در سره تکرار کوئ، ویې لیکئ، هم به مو لیکل پې زده شي او هم به مو کلمې زده شي. د تورو یو ځای کول څو وارې تکرار پې وکړئ. راځو د جیم توري. بیا هم ورپسې د جیم توری. جیم واو الف ر. له دغو تورو څخه جوړیږي جوار. راځو پسې د ح توري ته. ح لام الف لام. له دغو تورو څخه جوړیږي حلال. د حلال کلمه. راځو پسې خ ته. خ دال الف ی. له دغو تورو څخه جوړیږي خدای جل جلاله. معنا خدای جل جلاله موږ نه ده لیکلی. راځو پسې د چ توري ته. چ میم نون چمن. راځو پسې د څ توري ته. څ پ الف نون دال څپاند. له دغو تورو ځای کولو څخه څپاند جوړیږي. راځو ځ توري ته. ځ واو الف نون ځوان. له دغو تورو څخه جوړیږي ځوان. موږ تاسې نننی درس همدومره و. بس درسره تکرار یې کړئ، ویې ګورئ او زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.